سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. یو تازه خبر په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی چې په دغه خبر کې ویل کیږي چې د پښتو یو مشهوره ټیک ټاکر زیبا ګل وژل شوی دا. نو آیا دا حقیقت دی او که دروغ دی؟ په دې ویډیو کې تاسو سره ټول تفصیل شریکوم او دا هم درته وایم چې هغه په کومه طریقه وژل شوی دا. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه وي چې زیبا ګل چې نن سبا ډیره زیاته مشهوره ده او هغه ځان ته افغان وایي. ډیر خلک وایي چې هغه پښتنه ده او څه خلک وایي چې هغه تاجک ده. نو درنو دوستانو، هغه چې نن سبا په دوبۍ کې ژوند تیروي او ډیر ښه لایف سټایل دی. ډیرو خلکو د هغې په باره کې داسې ویډیوګانې جوړې کړي دي چې ګنې هغه وژل شوې ده او یا په دوبۍ کې د ګاډي په اکسیډنټ کې مړه شوې ده او یا قتل شوې ده. نو قدرمنو دوستانو، دا خبر چې کله موږ واورېدو نو رښتیا هم چې زموږ دپاره دا خبر ډیر زیات عجیبه و، ځکه چې د هغې ویډیوګانې پرون هم په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې شیر شوي دي. خو کله چې موږ د دې خبر په باره کې تحقیق شروع کړو نو اصلي وجه داسې وه چې هغه د څو ورځو نه په خپل فیسبوک پیج باندې د عمران خان ویډیوګانې اپلوډ کوي او په دغه وجه باندې ډیرو خلکو نه غوښتل او د هغې دغه عمل ته غوسه شوې وه چې ولې زیبا ګل داسې کار کوي او د عمران خان ویډیوګانې او یا تصویران د هغې د مینوال په حیث باندې د خپل پیج نه شیر کوي. نو په دغه وجه باندې هم د ډیرو خلکو بدې راتله. خو تر کومه ښه ده چې موږ معلومات وکړل. نو درنو دوستانو، هغه ژوندی د هیڅ هم پې نه دي شوي او کوم خلک چې د هغې د مرګ په باره کې دروغ خبرونه جوړوي نو یقینا چې دوی خپل ځان ګنهګاروي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم. امید لرم چې تاسو به د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو یو ځل بیا ډېره مننه کوم.